السلام علیکم مفتي صاحب، جوړې په خیر خیرات خیرتي ده جوړ خو بس. مفتي صاحب د یو مسلې تپوس مې کوي چې اوس یو څوک پر ما باندې ظلم وکړي او زه مظلوم یم، دی ظالم سي او بیا خپل خدای ته دغه شکایت وکړم او د زړه د اخلاص خیرا ورته وکړم. په دې خیرا کولو باندې زه ګناهکاره کېږم که نه ګناهکاره کېږم؟ اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. وشند پزړه کې زما وشندم، وشند پزړه کې زما وشندم، ستا ښکلا ستا مینه تمې د ژوند علیه والصلاة علی اهلها ما بعد. یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې زما سره څوک ظلم کوي نو ما ته چې زه مظلوم یم خیرې کول ظالم ته جواز لري او کنه؟ دې ورور په جواب کې باید ووایي چې هو بالکل مظلوم ته جایز دی چې ظالم ته خیرې وکوي. رب لا یزال په خپل کتاب کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا يحب الله الجهر بالقول. الله جل وعلا الجهر بالقول چې څوک خیرې کوي هغه الله نه خوښوي الا من ظلم، مگر په هغو چا باندې چې ظلم شوی وي. نو دا چې د چا سره ظلم شوی وي نو هغه خیرې کولی شي الا من ظلم، مگر په هغه چا باندې چې ظلم ورسره شوی وي هغه خیرې کولی شي. نور خیرې کول د سو قول او بد قول کول دا جواز نه لري. خو خیرې چې دي دا درې قسمه دي. یو داسې خیرې وکوي او داسې دعا ورته وکوي چې خدایا دغه ظالم دا ظلم نور بند کړي چې فقط ظلم بند شي. نو دغسې خیرې کول دا حسن دی، دا جواز لري. دوم داس خیرې کول چې خدای دای هلاک کې، بچی هلاک کې، مال هلاک کې او داسې هلاکت ورته وغواړئ چې تا سره دومره ظلم نه وي کړی، د تا د ظلم نه زیات ورته هلاکت غواړئ، نو دا هم په شریعت کې منهي عنه ده. داسې خیرې کول جواز نه لري. د تا سره کم ظلم کړی او ته زیاتې خیرې کوي، داسې خیرې کوي چې کور هلاک شي، بچی هلاک شي، دی هلاک شي، مال هلاک شي، نو دا خیرې کول د تا سره چې څومره ظلم کړی دغې نه زیاتې خیرې، که دغې نه زیاتې وي تا سره چې څومره ظلم کړی دغې نه زیاتې خیرې وي او بددعا وي دا جواز نه لري. او که د تا د ظلم سره مساوي وي بیا کولی شي. او دریمه چې ده چې ته خیرې ورته وکړې بالمعصیت، چې الله ته په زنا گرفتاره کړي، الله ته په شرابو گرفتاره کړي، نو داسې خیرې کول هم حرام او ناروا دي. ځکه د بل چا په ګناه باندې پیش کول، بل سړی ګناه ته سیخول دا خپله ګناه ده. نو ته چې خیرې کوي چې خدای په زنا یې لګیا کې، په دې یې لګیا کې، نو دا خو د سړی په معصیت او په ګناه باندې ورتیزوي او په ګناه باندې ورولي، نو ته هم په دې ګناه کې ورسره شریک یې. داسې خیرې کول هم جواز نه لري. نو دا درې قسمه خیرې دي. یو دا دی چې فقط د ظلم بندوالي دپاره دا بهترینې دي، دا حسنې دي. او یو دا دی چې بچیانو ته یې خیراوي کوي، دته یې کوي مال ته، هغه د ظلم په اندازه کولی شي، زیات نشي کولی. او دریم په معصیت چې خدای په ګناه یې گرفتاره کړي، دا قسم خیرې کول هم حرام دي. البته دا مسله د دې آیت لاندې تفسیر ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی. دغه آیت لاندې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، دغه آیت لاندې او همدارنګه تفسیر سعودي هم دا مسله د دغه آیت لاندې ذکر کړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستا ښکلا ستا مینه
تمی د ژوندون په معنا وشیندا تمی د ژوندون په معنا وشیندا ستا ښکلا ستا مینا بلغ العلا بکماله کاشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله پر نشم غریب نشم سخت امتحان ندی